یو بډۍ د ام صالحه د 2 کاله په عمر کې قرآن ته کېناسته 8 کاله ته 2 کاله ته چې ورسېده د قرآن حافظه شوله خو دا قرآن ویل او قرآن زده کول یو بابا د 10 کاله په عمر کې قرآن زده کړو 10 کاله یو بډۍ د ام صالحه د 2 کاله په عمر کې قرآن ته کېناسته 8 کاله ته 2 کاله ته چې ورسېده د قرآن حافظه شوله خمسه یو زنانه د 4 کاله غیر وجونی ودي ام طلقه هره ورځ به 400 رکعاته نفل هره شپه به کول 400 رکعاته نفل او رابعه بصري به 500 رکعاته نفل کول نو برکرم چې موږ ځان ناراسته نکو موږ اعمال وکړو دا دنیا دارالعمل دی